پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان الدعاء هو العبادت، یعنی دعا عبادت دے، دعا عبادت دے. او بیا فرمائی چې ان الذين يستكبرون عن عبادتي، دا بطور دلیل دا آیات ویل شو. نو دعا عبادت دے او عبادت دعا دا، دعا عبادت دے او عبادت دعا. عبادت ستوي د چا په مخ کې انتهایی تذلل او عاجزی اخکار کول، او ظاهر دا چې خپل ځان چاته محتاج وګڼي او د سوال لپاره وتا لاسونه ورمخ کې د دین زیات تذلل وبل کمی، او دغه مطلب د عبادت دی. نو د هر عبادت خلاصہ د الله نه مغفرت غستل، جنت غستل، د دنیا او د آخرت خیر ښېګڼه غستل، دا د هر عبادت خلاصه ده. دیو جنا حدیث مبارک کے راضی اللہ پاک فرمائی چې کم بنده زما حمد و ثنا کې دومره مشغول شي چې خپل حاجت غستل لپاره وته وخت نه ملاويږي، دل د دعا غستونکو نه زیاته ورکړه کومه، یعنی حاجتونه پورا کوم. دا حدیث مبارک الفاظ داسې چې من شغله القرآن عن ذکری ومسألتی، هغه څوک چې قرآن زما د ذکر نه او د سوال کولو نه مشغول که اعطیته افضل ما اعطي السائلین. زدل ورکول کوما بهتر د اړینا چې کم سوال کوون کې رانه سوال کوي اغله سوال کوما، نو دا چې سوال یې نه کړو په عبادت کې مې مشغول دي، دل دا غي نه زیاته ورکړه کوم. کم بندا چې تلاوت قرآن کې دومره مشغول دی چې مانه حاجت غستلو تم نوزګاریږي، زول دومره سوال کوما چې دا غستون کو نه زیات ولا ورکوم. نو دینه معلومه شو چې هر عبادت کې اومغه فائدہ را کما چې په دعا کې ده. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې په عرفات کې زما دعا او زمانه د مخ کې پیغمبرانو دعا داوا چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا د عرفات میدان کې پیغمبر علیہ السلام فرمایي زما دعا زمانه مخ کې د پیغمبرانو دعا. نو دې الفاظ تو ګور دي کې دعا نشتا، دا ذکر دی، خدا ذکر په معنا د دعا دی. د ذکر الله ته دعا ویلې شوې ده، او په آیات کې عبادت په معنا د دعا. آیات د کې عبادت په معنا د دعا دی. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، چې زما د عبادت نه تکبر کوي، یعنی د دعا نه تکبر کوي، دعا نه کوي، سيدخلون جهنم داخرين، الله وی داخل به کوم جهنم ته، دی به جهنم ته داخليږي. کم چې دعا نه کوي، کم چې عبادت نه کوي، اب خدای دوزخ ته بوزي. عبادت بم کې، دعا بم کې. څوک چې عبادت نه کوي، څوک چې دعا نه کوي، دی به دوزخ ته ځي. چې تکبر کوي، ځان لوی غني، دعا نه کوي، دی به دوزخ ته ځي. چې د دعا نه ځان بے پروا غني، دعا یې پرې خدا او ځان یې لوی وګڼه، دا علامه د کفر ده. په دې د جهنم وعده راغلی ده بطور تکبر، غرور، چې دعا نه کوي، دا د کفر علامه ده. اس دعا فرض واجب نه ده، خو چې دا بنده ته نه غرور او تکبر په تور باندې انکار کوي، نو بیا به کفر ته ورسیږي. دعا مستحب ده، افضل ده. حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیہ السلام فرمای د الله پنځ د دعا نه زیات هیڅ یو شی مکرم او معزز نه دی. یعنی دعا ډیره قابل احترام ده، د خدای پنځ معزز او مکرمه ده. بل حدیث مبارک کې راغلی دی وی دا دعا مغز د عبادت ته، د عبادت مغز دعا.
بل حدیث مبارک کی دی چې دا الله پاک نه فضل غواړه، دا الله فضل غواړه، ځکه چې الله پاک سوال او حاجت طلب کول خوخی، او دا ټولو نه لوی عبادت داري چې د سختۍ په وخت کې انسان د فراخه انتظار کوي چې الله برا باندې فراخي راولي. بل حدیث مبارک کې دی چې کم بنده د الله نه خپل حاجت نه غواړي الله دته غوسه کیږي. بنده حاجتمند دی او دی د الله نه غواړي الله ورته غوسه کیږي. او بیا فرمایي چې دعا نه غوښتلو والا باندې د الله غضب راځي. نو نه غوښتل دا تکبر دی، دعا نه کول تکبر دی، خپل ځان مستغنی او بے پروا ګڼل دي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دعا نه معاجز کېږه، ځکه چې دعا سره هیڅ هلاکت نه راځي. چې کوم خلک دعا کوي هلاکت به پې نه راځي. او بل حدیث مبارک کې دی چې دعا د مؤمن وسله ده، د دین ستن ده، د اسمان او د ځمکې نور دی. دعا د دین ستن ده او د ځمکې او د اسمان نور دی. دا د مؤمن وسله ده. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کوم بنده لپاره د دعا دروازې کولو شوې دله د الله د رحمت دروازې کولو شوې. د الله پاک نه دعا غواړه او د دې دعا نه زیاته محبوبه دعا نشته چې انسان د الله پاک نه عافیت غواړي، عفو معافی ته غواړي. اسألک العفو والعافیه، یا الله سوال در نکوما د عفو او د عافیت د خیر ښېګړه سوال در نکوم. نو عافیت لفظ یو ورکوټي لفظ دی او ډېر لوی خیر پکې راجمع دی. د هر قسمه بلاګانو نه حفاظت، د هر قسمه ضرورت او حاجت پوره کېدل دا په لفظ د عافیت کې راځي. د قطع رحمه دعا مکو دا حرام ده، د ګناه دعا مکو دا حرام ده، دا نه قبلیږي. نو چې الله نه سوال کې نو د ګناه شی ته مه غواړه چې خدای فلانې د ګناه کار را لوکا او فلانې سیز غواړه مورالی راکا او هغه شی حرام وي، نو دا د خدای نه مه غواړه، دا حرام. لکه یو بنده یا الله یو شراب بوتل میں پکار دے رہا لرک، دا سوال میں پورا کا یو بوتل شراب را، دا سوال حرام دی. یا حرام مال را، یا اللہ زما باند روخی جے، دا حرام دی. باند خو حرام دی. اور تو سوال کے جماعت کے پسجدہ پروتو چھ سر دے پروتا کہ یا اللہ باند میں روخی جے، نو باند خو حرام دی. یا بل یو دا سے حرام شی، دا حرام سوال چکے نو دا حرام. د ګناه یو شی د خدای نه غواړي دا حرام. بنده چې د الله نه سوال کوي الله یې قبلوي. کله کله انسان وي ډېره دعا مې وکړله خو قبوله نه شوه، نو د دعا قبلېدل خامخا کېږي، خو په شرط د دې چې د ګناه سوال نه کې او د قطع رحمه سوال نه کې. او د دعا د قبلېدو درې شکلونه دي. یو دا چې کم سیز غواړه او مقه الله درک نو ته پوه شې چې زما سوال یې قبول که. مثال په طور یو سړی دی کور یې نشته دی، وی الله یو ښکلی لوی کور راله راکې، او بس څو ورځې پس د کور انتظام وشو، دی وی دا خو ما دعا کړه زما سوال قبول شو، کور یې راله راکه. او کله کله بنده وی یا الله یو لوی کور راله راکې او خدای ولا کور ور نه که.
خو یو شرق پر را پریوته یو لوی عذاب و مصیبت پر راته دا غین الله بچ کو کور ملو نشو نو په ظاهر دیوی سوال می قبول نشو خو یو لوی مصیبت پر راته دا غی مصیبت نه الله بچ کو دا د هغه دعا اثر چې د خدای نه کور غوسته کور ورنکو خو یو لوی مصیبت پر راته هغه مصیبت نه بچ کو دا د دعا قبول شولا او کله کله به تور مثال وای چې یو بنده یا الله یو خپل لوی کور را کور ولا ورنکو او یو شړقم پر را پریوته غم پکې پیښ شو نو نه کور ملو شو او نه د آفت او مصیبت نه بچ شو خو په آخرت کې څه ډیر لوی خیر وته ملو شو دا دغه دعا اثر دی چې د خدای نه کور غوسته آخرت کې اجر او ثواب ملو شو نو هغه اجر او ثواب چې دی په قیامت کې ویني یا الله دا دې پس راک وې دا فلانه دعا دې کړو هغه مې ته دلا پوره کړی نه دا اول تر باندې آفت او مصیبت هم راغی خو دا هغه دعا په بدل کې مې دا لوی لوی نعمتونه تعالی د آخرت درکړل دی یا الله چې په دنیا کې زما یو دعا هم نو قبول کړي نو خبوا او د آخرت دا اجر او ثواب دې پیرا کړی دا ډېره قوا ما خو فلانه دعا هم کړو قبول شوه فلانه دعا هم کړو قبول شوه چې اجر علی نوې قبول کړو په آخرت کې دراله اجر او ثواب درکړي نو دا مؤمن دعا قبليږي خو دا قبلې دوه درې صورت شو یو دا چې کم شي غواړي او مغدر کی دویم دا چې هغه خو در نه خو یو آفت راته هغه نه بچ کی او دریم دا چې آخرت کې اجر او ثواب درک دا دعا د قبلېدو لپاره دا شرط نه دی چې خامخا ته مسلمان نه ولې به دعا قبليږي دا کافر دعا هم قبليږي تر دې چې د ابلیس دعا هم قبول شوې ده شیطان وی الله قیامت پورې جون را الله ولا قیامت پورې جون ور کړی دی دا دعا لپاره دا شرط نه چې ته په اودس کې دعا وکې نو قبليږي او که به اودس دعا کې نو قبليږي نه به اودس دعا دې قبليږي اودس ولا شرط نه دی پاکوالی ولا شرط نه دی یو شرط ورلدا دی چې د حرام نه وزن بچکه چې پګیله کې د حرام پروت ته دعا کې نو نه به قبليږي بعض خلق سفر وکي ډېر لوی لوی سفرونه وکي او اسمان ته داسې لاسونه پورته کوي یا الله یا رب او دا فلانه کار را لوک فلانه کار وکي یا رب کوي خپل حاجتونه غواړي خو ګډه کې رزق حرام خوراک حرام اسکاک حرام په بدن لباس حرام دا دعا به کله قبول شي نه قبليږي دا دعا قبليږي نه خوراک حرام اسکاک حرام لباس حرام سوال به قبول نشي دا دعا نه قبليږي یو شرط پکې دا دی چې تاسو غواړئ نو په توجه یې غواړئ په توجه دا څنګه چې یو بل سره خبره کوي یو اسمان ته ګوري یو خوا بل خوا ګوري او یا الله فلانه کارو کې فلانه کارو کې لاس ته پورته کړو یو خبر خوا ګور ستا توجه نه ده ته چې رچانه سغستل کې لګغه ته توجه وکا بیا دعا قبليږي او کته په بے خیاله کې لګیای نه بیا ورسره قبول شي دا مړی چې شو پوجره کې خلک ناس دی او دوا بو کو لاس اوچت کی او زوړ غپ برابر جاری وساتي د دعا وکړه پوجره کې ټول خلک یو ځای لاس اوچت کی خود وکسه په خبرو لګیاري او دم لاس پورته کړی دی دعا نه کوي د خپل کیسټ جاری ساتلې دی نو دی دعا کوي څه دی به مو درې ورځې ناستو مو فلانه به زما په دوا بخلی شي تا درې ورځې کیسټ جاری ساتلې تا ډوټه کې دعا نه دا کړې پتش لاس پورته کېدو خو دعا نه کوي نو لکه په اخلاص او په توجه به دعا کوي او داسې دعا به کوي چې عزم سره وي داسې نه خدای کده خوښي نو فلانه کار را لوکه کدی نه خوښه نو مې کوونو دا دعا نه ده یا الله خامخا زما را کار وکا زما فلانه حاجت دار له خامخا وکا دا نه کدی خوښي وې کو کدی نه خوښه نو مې کوا ته چې یو دفتر ته ورشي او درخواست ورکې
یو کار د پاره هغه افسر ته وی کړي خوخي وی کو کړي نه کو زروک شته مالا سه بدمعشي لا راغلی سه کړي خوخي وکاو کړي نه خوخانو می کو اړو کو مې نه نه نو لګ عزم سره سوال کو چې الله زه محتاج ما خامخاره لدا کار وکا یا الله کزره په ازل کې په بدبختو کې لیکلې منو دا بدبختی را لروانه کما په نیک بختو کې راولا بیا دعا قبليږي او چې ته لا پروايي سره دعا کې نو بیا نه قبليږي بے پروايي بنه کې سوچ فکر توجه سره دعا کوا بیا قبليږي